کار کې څه کار دی ولې نو دروغ ته چې په دروغ لري غریب سره دا راځه دا ولا دا موټر وې نه لګنه سره ونی شي دا کاته ده ونی شي دا سره دراوله یعنی ملګری وایي چې دغه میاشت د خیراتونو زکاتونو میاشت ده په دې ښار کې تاسو به ګورئ چې دلته تاسو دکان دی ولاړ یې ځکه ډېر بیچاره خلک به تاسو ګورئ زه ته مالا 500 درګه زما تعالی دا غونډه پیسې درکم دا یعنی نشته د جب کې د 500 ته ولې دا تر خو ده ولې دا شکران تا ته پسې نه مال کې ته ولا کالو Pula, you are Shapula. برادر نیم برادر برادر پلار نوم څه دی برادر ورور نوم Lagi ke dum pak ta dum na na ta ta. دا بوزه نه بس ډېرې خبرې مه کوه مننه Pak papi pak pak. سره ونی شي دا کاته ده ونی شي سلامونه نیک هیلې احترامات پیرزوینې زما وطنه چینل قدرمندو درنو لیدونکو ستړي مه شئ جوړ په خیر په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ د صحت جامې پر تن ولرئ نن د روژې دوهمه ورځ ده او موږ هم ښار ته راغلي یو چې لږ د هېوادوالو سره مرکې وکړو ته خو لږ صبر وکړه یار زه ورته پرې خلاص شم بیا جهاد وایه که نه ستړی مه شي خلاص په خپرونه ژوند سر ته ختلی السلام علیکم خیرات دې جوړې خلک څنګه ورخطا ته ستړی مه شي ډیره مننه خیر وي تا ته سلامونه درنو لیدونکو ته سلامونه او هیله دا چې په خیر او خوشحالۍ سره یې روژه پیل کړې اوسي تر دې دمه رسول تر دې دمه یې رارسوي داسې روژه څنګه وه پرون ما والله چې حالات خراب یعنې سر ته دې ختلې وه اوس روژه څنګه ده تا ته پته نه لګي کوپړۍ خالي پالي راځو ټیم بلک پال سو وجې دي ماښام نه پته مې ماښام ته یو ته نیم کې ساعت کوږې. پاتې نیم ساعت والله وګم یار وګې ته خو داسې غونډ کوم ولاړې سړی لکه بیخي لکه لس کاله چې د روژه نیولې د سره خبرې کو زه نشم د دې خپرونې په شروع کې خبرې نشي کولی دا که نه دا چې ته اوس خبرې نه شي کولی وروسته به ته څنګه خبرې کوي وروسته به څه ګلان با د مانځه نه پس نه زه به ختم تمزم کړم تا خو تاسو خو نه دی بیګا زه ولاړم موږ هم ختم شو الحمدلله ته ورګل تکینی د مګه چې بوېږي چې دا پاسې زر سودريږي نه نه خیر زه سمه شپېله لورې کې خبرې به ډېرې نه کوم لیدونکو ښار ته راغلو د ښار په ښار کې نن چې دی ګڼه ګوڼه هم ډېره زیاته ده ځکه چې د روژې دوهمه ورځ ده چې زموږ ښار هم لږ وړوکی دی او په څنګ کې دا چې ریډي او سړک په غاړه کې او تر څنګ دا چې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده خلک هم زیات دي نو ورځ زیات دی که نه نو مرکې به وکړو په مختلفو ځایونو کې مشفیله اعلی شفیع همدرد او مشفیق الله صمیم او سراج الدین پژواک او د کیمرې برخه کې الهام الدین الهام ملته کوي راځي کتونکو خبرونه تر وروستۍ پورې سره وګورئ او دغه د رنگین مازیګری چې د روژې دی ښکلی مازیګری د بختور مازیګری دی دا په لیدونکو باندې هم وګورو ځو وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو چې بیا ریښې ونکړي د اولس په کروندو کې چې بیا ریښې ونکړي د اولس په کروندو کې د کرکې زهرجن بوټي په اور کې سوځو ښکلې اسلامي مینه وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو قدرمند دوستانو دلته یو بل انډیوال ته رالو جویف منډۍ خواته او دا رو روی چې مال پښتو نه راځي پارسی نه راځي خدای خبر دا به کوم عجب وي تھوڑا چنگا نام کی ہے हमारा नाम मती उल्लाह تھوڑا نام ہے हाँ जी تخلص ہے نہیں ہے नहीं है کی کام کر دے फ्रूट बेचने हैं روٹ بھیجنے जी کیوں تجھے اپنا مادری زبان کیا ہے تمہارا फारसी है فارسی ہے فارسی نہیں آتی क्यों नहीं आता फारसी اچھا तुम फारसी बोल हम तुम्हारा फारसी बोलेगा ना तुमने तो इंग्लिश शुरू कर दी है کتنے زبان جانتے ہو تم हम 5 کون کون سے पश्तो फारसी उर्दू पंजाबी और पशई اچھا رمضان ہے نا کی محسوس کرتے ہو बस बहुत अच्छा महसूस कर रहे हाँ? हैं अच्छा महसूस कर रहे हैं غصہ وصہ جھگڑا وگڑا گھر میں नहीं क्यों गुस्सा वुस्सा करेंगे ये इतना अच्छा महीना है रहमतों वाला इसमें कौन गुस्सा करता है हाँ नहीं बहुत अच्छा महीना है اچھا تو مجھے یہ بتاؤ نا پارسی میں اگر میں تھوڑے نال
गाल कारसी तो मैंने जवाब दे ना गाल ना करसी गाल करसी गाल कारसी एक ही आप बात इसको क्या कहते हो गाल देसी अच्छा ये थोड़ा है नहीं ये तुम्हारे है हेलो अल्ले ले इधर रख चल पारसी में मैंने एक नाट सुना हाँ पारसी में नात नहीं गाना बोलो गाना संदर्भ नहीं है, कौन से महीने रमजान इस महीने उस्मान नात नहीं सो नजम हुए बल सुवे न तो उस्ताद नगम संदर दी वक्त के शैतान तड़ले तलावत राजी हाँ तलावत खोली बसर का दार आ गया दा वाला दा मोटरवे اختار प्रीला कना तो प्रीला दा वाला दा सूरत हुआ या أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم माशा अल्लाह जजाक अल्लाह तो कारी ऐसे वैसे गाने वाला गोदा ना ना हम तुम्हारा सर पे करेगा हाँ पारसी बहुत हुआ सही था फारसी नाम तो चियास मतीउल्लाह खान तुला खानी शुमा कुछास اینجا ده کوچیا جریدی چقدر وقت شد که از پاکستان آمدی یک ماه اینجا کار میکنی بله سودا میشه ها شکر الحمدلله سبق خواندی نه تا چندم سبق نخواندیم بچه تا سوچکا نه نه عروسی نکردیم 50 کجا شد عروسی کنم دیگه کدام زبان دیگه پشتو گپ بزن What is your name? متیالله خان What is your brother name? شفیع الله خان My name is Shafiullah. You are نه Shafiullah. نه برادر نیم برادر برادر ورور نوم تو کنه نو زو څنګه Brother name Shafiullah. how Where is can- your home? تا خو د فادر نیم چې پلار نوم تا ول برادر نیم زه پوښتم در باندې خبر اورا. تا ګډي رګتی دا انډیوالان دا ټول ګوري کنه اخره کې سب پیغام وړاندې کې روجي میاشت کنه بس دا پروګرام ولا پیغام ولا مخکې کومه چې بس خپل مونږ او دس کوي استغفار وای روجي میاشت د برکتونو بس همدغه پیغام مې دی ورته او جی خو کارونه کوي بس د چا حضرت هزار مورګه او دا کراچي ولا متنګ وای بس ها ورور تاسو سره غب شپ ولګو خو دې دی چې ته کنه خپاشونه او که په اخره کې کنه ته موږ له صندوق دی راکینو نقد ان شاء الله جمعرات ورځ ها پای شنبه په لا سو غزو کې امر ته یو جهان من خیر وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو خندای پر من پور د لغم جنا انقلابا خندای پر من پور د لغم جنا انقلابا دستړي ملت شوندو ته مسکا براولو ولی اسلامی مینا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن قدرمندو خوږو دوستانو بیا هم ښه راغلاست د روژې دوهمه ورځ ده مبارکه ورځ ده په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده ځکه چې هر دکاندار هر ریډي والا مازدیګر ټیم کې پته وي چې زمونږ به دکانداري وشي او خپلو کورنۍ ته بهران نفقه ویسي له بل طرفه د هېوادوال دپاره خدمت هم واوسېږي ځوان راسره ولاړ دی او چکني برابري اوس خدای شته دا چکني دا بوی را باندې داسې ښه لګېږي داسې نه چې ناپامۍ کړي نه وخوړل شي السلام علیکم ستړی مشر وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو څنګه یې مشره ښه صحتمند دی شکر د خدای فضل د خپل خیر خوشحاله اوسېږه ډېره مننه لیدونکو ته د ځان ور وپېژنم درسن نومخه زه د ښار اوسېدونکی یم د ننګرهار حاج مامور صافی صافی صاحب تخلص د څه دی خلاص مو صافی دی که نه اوهو ما که ستا نوم ته صافی دی د روژې فکر دی که نه بیخي سړی ګډ وډ که نه خوشحاله اوسېږې چکني خو دې برابره کړې دا راته لږ ووایه چې دغه چکني دې چینه برابره کړې او دا دې چینه برابره کړې دې کې چې دا رومي دی اوږه ده دڼیا ده تازه دڼیا نانا ده پودینه ده پکې دغه شیان دي دواړه هم دغه دې کې ماچول کېږي هغې کې ماچول کېږي اوږه هم ده پکې
او دې کې به شین مرچک مو سره اچو دغه شین پکې دي په دې کې د مرچک لکه چنده چول دې کې مرچک اچول کم په دې خاطر چې روزه د خلک د معدې تکلیف هم لري سونځ هم لري د دې د وجه بس هغه ځای ورته برابر کړی دا خوشاله اوسئ ډیره مننه دا چې د روژې دوهمه ورځ ده د روژې په تړاو باندې تاسو پیغام لري خلک باید په روژې کوم کارونه ترسره کړي روژه کې باید دا کارونه ترسره کړي چې یو بل مسلمان ته باید ښېګڼه وکړي همکاري وکړي همدردي وکړي بس چې سید وسخي کېږي یو بل سره باید اوسي یعنی ملګری وایي چې دغه میاشت د خیراتونو زکاتونو میاشت ده په دې ښار کې تاسو به ګورئ چې د تاسو دکان دی ولاړ ځکه ډېر بیچاره خلک به تاسو ګورئ د دې سره باید مرسته وکړي هغه خلک چې مطلب د هیواد نه بهر دي په هیواد کې دننه دي شتمن خلک دي باید چې مرسته وسره بس زموږ په هغه خلکو باندې غږ دی چې وسې رسي دغه خوارو مظلوم افغانستان خلکو سره باید کومک وشي همدردي وشي دا وګوره څونه غربت دی یا موږ دونه مجبور چې د سړک په سر ولاړ یو موږ دلته کار کوو نو فکر وکړه نو څونه مجبوري به دا څونه غریبي ده ولکه دې چا خوښې چې داسې سړک په سر ودرېږي او یو خو ولې بېروزګاري ده اوس زما 5 شپږ بچي دي ما نه نفقه غواړي صحیح دی زه مجبور یم زه یو کار ورته وکړم چې ویې نه کړم ماښام هغه دې ولکې څه به کوي بالکل مننه خوشاله اوسئ زموږ موضوع دا ده چې اکثره خلک که بوزه کې اوسېږي یا بد اخلاقي کې یا غوسه کوي که نه په روژه کې باید څه وکړي دا خلک یا په جنګ ټول عمومي خلک باید څه وکړي بس غونډ مسلمانانو ته دا زما پیغام دی چې یو بل باندې باید رحم ولري یو بل باندې باید رحم او مینه ورکړي محبت ورکړي لاس یو بل باندې باید چې یو بل سره باید کومک وکړو که دغه کور ماښام پوهېږي چې دغه همسایه زما ډوډۍ نه لري خپل د وس مطابق باید ورسره همکاري وشي همدردي وشي یو بل باندې موږ دا یو بل موږ باندې حق لري ډېره مننه تا نه مې وجانه خوشاله اوسئ کور د هر سره هر روژه ښه زندګي ولرئ وطن آبادو بخولی اسلامی مینا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو حنیف ستنا پلاس دمینی تار پکی پیما حنیف ستنا پلاس درنو مینانو بیا هم سلامونه جوړ په خیر هیله ده چې نورې لنډې ویډیوګانې به مو راسره کتلې وي ګلالی ځوان دلته پر اډه باندې تازه میوجات خرڅوي دا چې روژې مازدیګری دی د روژې دویم مازدیګر دی نو د سره به هم یوه لنډه غونې مرکه وکړو تاسو موږ سره پاتې شئ سلام وروره جوړ په خیر وعلیکم وروره خیر جوړې په خیر ډېره مننه خیر وسي خدای دې خوښ لره که لیدونکو ته ځان ور وپېژنې د ننګرهار ولایت کې اوسېږم الف ناد مې نوم دی دغه میوې منډۍ سره کاروبار کوم بالکل ښه خوشحاله اوسې کاروبار دې څنګه روان دی کار نه خوښ ښه دی شکر دی گزاره کېږي شپه ورځ سبا کېږي پکې ډېر ښه څنګه دا تازه دې اوس راوړي دي دلته سموي او دا مې اوس یوه نیمه میاشت چې پراته دي ته څه خبر چې یوه نیمه میاشت دې ورسره پراته دي ته پرېږده په قراره باندې هغه یو نیم میاشت والا هغه دی پراته دی هلته لاندې هلته لاندې دا تازه راوړي نه ګورې تیار دا مې اوس راوړله اوس راوړي ښه خوشحاله اوسې د ژوند نه څومره راضي په دغه کار کې دا کار کوي پاپا دې بیچاره ډېر زیات ټول هم ګوره ټول زوړ مال خرڅوي نه دی که نه تازه ده که نه تازه میوه ده تازه راوړل کېږي دې خبرو د غږ ژوند نه خو دا د بدګار یو ولې چې منډۍ نه د منډۍ پیسې خلک ټول خوري او بقایي اوس منډۍ نه که دم درته یم 50-60 دم بقایي ما زه خدای دې ثواب وسیلې وکړه او الله دې قرضونه خلاص کړه نو دا به راته ووایي چې من په څو ورکوئ تاسو دا من 4,900 روپۍ 4,900 څو په تاسو ته تمامېږي دا 420 روپۍ تمامېږي 420 روپۍ دا به راته ووایي چې روژه ده کوم وخت کې داسې خامخا پر اډه باندې دا تازه میوجات اچولي په دې لاره باندې یو غریب سړی تېرېږي درته وایي چې مثلا یوه مڼه راکړه ماته نو یوه مڼه ورته ورکوي هو په دواړو سترګو ولې نه ورکوم غریب خو د خدای بنده ده خو هغې د واسه نه کېږي هغه ځکه سوال کوي مڼه ورکوي خو سمه نه خرابه ورکوي ولې سمه نه ورکوو والله که خریدار رانه سمه ویسي چې غریب لی ورکوي غریب باندې پام کوي کیله نه ورکوي په مڼه نو کیلې به ماته ورکوي مړه خو چې څه شی وغوښته هغه ورته ورکوي ته ترې خلاص یې دغه کاروبار دې څومره وخت راهیسې شروع کړی دی دا چې تر کله پورې ښي لاس او ګس لاس مې پېژندلی ښه له ډېرې پخوا نه نو بس دا کاروبار دې شروع کړی څومره راضي د الله نه چې دا کاروبار دې شروع کړی دی بس شکر دی هغه د الله نه راضي یو خو د ژوند نه دی د کاروبار نه هم زړه تور دی نو نه خیر زړه به نه توروي که نه بس دغلته راځي ولې چې شی منډۍ کې جنس والا پر قیمت او دلته راوړه پر ځان یې خرڅ په تاوان
بس دا ژوند د خیر دی بس کله راځي کله به ګټه کوي کړي که واده کړی دا بیا خراب و ماړه ته ونه څه خبر چې واده کړی دا شکل نه پته لګي که دوم پاک تا دوم نه نه تا تا د روژه لکه چې خوړلې ده ځکه داسې مست دی او د وختي وی والا غرمه کنه د روژه خوړلې ده داسې مست دی او زګر دی خوشاله اوسئ هغه خلک چې مثلا مالدار دي شتمن دي باید کومو خلکو ته خیر او خیرات ورکړي غریب خلکو ده غریب خلکو ته عاجز خلکو ده چې د چا وسه نه کیږي هغه د باید زری لري خو تم غریب وي دا دا اوس ورته پرې دا کړل مې پازاوه دا برته وي اتی کې انډیواله ته سنبال کې رکھتی ملګری دا برته وي چې سر رئیس دي څومره دی اړیکې دي څومره مزدوري دي کړې دا کوم زره مزدوري کم هم څنګه پیسې راوځي هم ډیر شه دي نه خیر که مثلا ما کې یو 2-3 زره دي کړې چې ما سره نیمه کې خاطرونه زه ته مال 500 درګه ته تعالی دا غونډه پیسې درکم نه یعنی نشته د جب کې د 500 ته ولې دا تر خو ده ولې لا شکر تا ته پسې مال کې ته پرې دا مازیګر دې کړم کوه مې پاسه غوړې سیا پیړه ورنه کې منمانې غوړې وای دا مازیګر دې مې پاسه واه اخره کې پیسې مې چې موږ دراکې وراره نه خدا وای چې ما ته 500 روپے نقدي دي چې راو بس موږ درنه وای سره مارا کو که دونه تکړه ما بس ته نور مارګه موږ شي وای کلی درجن په سو ورکې دا کلی کېله 1000 روپے مالټا 200 سواده مالټا خې مالټي دي سواته مالټي دي سوان راځي ها ډیر خلاص او مړی مانګه په سو ورکې دا من 600 روپے 600 روپے او څو باندې ته تمامېږي دا 1500 شپږ 500 تمامېږي یعنی کم ګټه تاسو کوي پاره یو شي کم ګټه ما خدا دکانداران چې دي دکانداران هم دا 800 روپے من خرڅي 800 روپے نه ولا تکړه سره خپل شي مارا کوم خبرم نشته ورو دا چې شوخیم دا سره وکړه شوخیم دا سره وکړه خدای دې وکړي چې خفه شوی نه اوسې د روژې مازدیګر دی اندې په خاطر باندې موږ غوښتل چې دا سره مرکه وکړو لږ دې وخندو همدارنګه دا لیدونکي به هم د سره خندلي وي اوسي او هغوی به هم خندلي وي زمونږ د مشر د خوانه که نه تاله یو ډالۍ د کاغذ ته اخلي که نه 15,000 سلامونه تا دپاره ډالۍ کوي ته مو ورته وړاندې سلام علیکم ورحمت خوشحاله اوسې شوخي سره وکړه کور ودا ډېره مننه د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګو د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګو پخپلې اسلامي مینا وطن آبادو پخپلې اسلامي مینا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو چې وکړې ورته ستوري له اسمانه سلامونه چې وکړې ورته خروجان ته سلام شي جوړ په خیر خیر عادت ډیر خیر وسی خدای د خوشاله لره لیدونکو ته ځان ورو پیژنې ممتاز ما سرود ولا صالح ممتاز دبل ميم کې یا ممتاز چې خبر لایق ته وای لایق دی کنه لایق نه دی ګوره شخصیت جوړ دی یار څه چې ما غسه ده نو دا سمړه دغه کې ها ممتاز جانا خدای دې خوشاله لره څومره وخت رئیس د کاروبار کوي یا دلته د یو دوفته کیږي دوفته کې دې نه مخکې د کاروبار کولو دې نه مخکې زران د پوښه بس هغه کې نشه کاروبار نشه نو شي وکونو او کاروبار نشته پوښه دلته لګي ماته لکه مثلا دلته د ورځې 100 روپۍ ته کار کوي دوره زه د سه 1500 یو نیم سل 200 دروغ وي چړي نو ته قسم ولې کوي تا د معلومات کیږي کار ته پرې دا ورخو پرې چې مرکو کیه دا دروغ وي کنه نه خو پیسې نه غوړي خپل مرکو کې ځه خپل او کې د خپل او کې خپل مشکل دروغ ولې وای هدا بس دروغ وای ځه تاسو څه کولای شي خلک پوښي دا ټول بس نه سي لګای نو پوښي دا نه لونه تاسو لرګي څوري څومره ځه ورش رښتیا اوس مالکا نه غلو دا چړي راشي
صالح معنا سروي خو بیچاره دا ټول ورځ سار نه وسه پورې پوښل جمعې ورځ چکرم چې دغه وهلو کاریګر خلک د الله دوستانی صحیح ده الله دوستان یو پوښ خپل وسه کو خپل وسه کو تا شکر چې په ځان باندې روغ یو پوښ هم د شکر ده ها زوري کدا سیم دغه شروع کړی خبرې دا برته کې چې مونږه مراکټ ته غاډه ولاکه هغه پښتني مونږه غاډي وړي شو پښتنه پیغام ورته شو لرګي د مرګي نه بل شي نه ته څه شروع کړی تعلیم خو دې کړی وي کنه نه تعلیم شي کړل ته ولاړو تعلیم ول دا لټ د لټ سړي باډي چې غټ بس مشکلات او پوښه وی باډي غټه وی لټ سړي ګورا ډالر یورو بازار ترازی پوښه زګه د څه خبره کې پوښه مونږ نه چلګي مات کې پوښه ادمون د ځړنه بیا خبرېږي دا ورګه ته او ډالر یورو د ترازی د غریب ډالر نه خبرېږي نه والله کما ډالر پستر کې ملي دی اوس تاسو ما او خاص افریقا ته راته په دغه باندې وګورئ په خار کې ګډه ګوډه د دې مخنیوي باید په څه شي باندې وکړو خار کې په دې علت باندې چالتا چې څونه چې مخلوق زیاتې یما عمره پوښ دغه زیاتې رج زیاتې کنه مشر الله سیمه کو د بخ اشرف غنی بابا پوښ لاسونو باندې خبرې کوله پوښ ګورا اشرف غنی بابا لاسونو باندې پوښ خبرې کوله دا بدل شي دا بدل شي هغه خبرې وته ما ته خوند راکولې دا او خامخا وای دا وته بیا جوړو بالکل جوړ نه کنه زه ختمه کنه مره کما سي غب شپ لګو ها باید مخنیوي په څه شي باندې وکړو کنه ګډه ګوډه مخنیوي لکه مثلا مخنیوي کوي شي د چته مخنیوي کته ساده سړی په خدای ته مخنیوي کوي کاکا نور خبرونه تیر شو راکوره نم پری ورځ پری نه نو اوس چې ته وخت یار کاکا کني وې شړوي باسه د لرګي ټال نه باسه اوس په ما باندې شاړې دا غونډه باندې شاړې اوس مې چې ګریوان کې ول ټول صدر کې شاکه متل را باندې پښاوړې مسپری ورکوه دا اوس غونډه سره کې له تاسو باسه زبرورا دا زبر خبره کته دا زدا خبرونه د وخت ختمه نه خبره روسي کې پیغام ده نو ورو بس خبرې کو د صدا روسي پیغام دي چې هیوادوال روسي پیغام بده کې پوښه بس کار روزګار نشته پوښه غریبي ده پوښه بس موږ سره هغه کې کومک کوي زرنجم لري شته چې کار روزګار نشته شو هر شاشته دا ټول غپ لګي ها یا ورته بوله والا کوس وزه وزرختان دماغ ما خراب اوزانو دا چې کار کې څه کار دی ته چې په دروغ لري غریب سره وزه ما دا امر وکړ چې اوس راکوم ته ته خزانه کو څاټه په منډه دلته پچره وای ډیره په صاحب کار نه دی گزاره کوي مال افغانستان دلته خپل وخت راوي په خدای تر اوسه ته خدای خزلندونه په غوسه شوی ولا چې خپل پلار نه په چې غلط خبره وکړه دا خپل خزلندونه په غوسه ولا کدونه تکړه زه خیر ده کاکا زه خیر ترازی ورانګ دې شته راځه تم کاکا لګ راشه دلته رانګ دې شه دا تم راځي دې شه نه نور خبرونه پای ته رسول راځه ولا لوس را چولې ور یا ټول منډه کړی دي لګیشته راځه براکاش راځه دا بل بیا سره مرکه نکو زه خیر ده ها کاکا ته دا دې وګی چې تاسو خپه شوی نه اوسئ دا چې دا مداخله چې کوي دا زموږ همکار دی دا ما بعد لره خیر وي شکر رمضان ځوانان څومره حوصله لري هسې وایي خلک چې خلک چې کار کوي روزګار کوي کنه خلک بیا حوصلې دي بالخصوص مطلب پښتانه نو موږ هدف دا چې ښه تصویر تاسو وړاندې کوئ خیر ماشاءالله یم غوسه ونه ټول سره دې چې تمام ورځ کار هم کړی ستړي یاستئ او په داسې ستړي حالات کې یو څوک راځي او تا د مداخله په خبرو کې کوي حتما طبعا به سړی په غوسه کېږي خو تاسو واقعا چې خطه دغه متوړاندې کې پیغام هیوادوال ته چې ان شاء الله چې هغه په په شکل باندې افغانان دي چې بس مخ سره وال گزار ورڅو کې تاسو نه ډیره مننه خیر اوسې ګور رمضان تاسو نه خدای دې وکړي چې خپه شوي نه اوسئ تاسو خپه نه شئ دا موبایل را دا ویډیو نشته کو کنه نشته لیکه اجازه ده ان شاء الله نشته نیټ لیم ډیر کاورو راو کوم مشکل نشته خیر سلام علیکم انکار ته موږ ته خدمت ورونه کاکا ډیره مننه خیر اوسې خیر د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګو د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګو خپلې اسلامي مینا وطن آبادو خپلې اسلامي مینا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو چې
وکړې ورته ستوري له اسمانه سلامونه. زما وطن یوټیوب چینل قدرمندو خوږو زړه ته رانږدې دوستانو مینوالو په دا هیله چې دا خپرونه مو تر دغه دمه کتلې اوسېږي. شفیع لاله او مشفق الله صمیم نه هم زیاته مننه. دوی لږ شوخان دي لږ شوخي څه نا څه وکړه او خپرونه تر دغه ځای پورې ورسوله. البته پای ته به نو رسېږي څنګه دکې هم روښانه ده پاتې په دکې هم نه ده پاتې ځکه چې دا دواړه وږي دي او زه خو بیخي کیسه کې نه یم پوه شوې. او ته ماشاءالله دغه خوري غره غربي روټه خوري یا دا خو د غرمې بله خبره شفیع لاله تاسو خو د ودونه هم کړي دي او زه چې د یو واده والا یم. ما درې دي یو ښځه مې په جاپان کې د هغې نه لا خبره هم نه یم. بله کوم ځای کې ده؟ یو جاپان کې یو څو پېښور کې دي داسې خو نه ده. خبر کې دي دا څه 1500 ښځې دي کړي دي. ښځه سمه ده. اندر صاحب او صمیم صاحب تاسو دواړه نه مننه. خوشحاله اوسئ چې ځان په عذاب کړو او هېوادوالو سره هم لږ مرکې وکړو چې څنګه دا لږ تفریح خپرونه دا روژه ډېره په خوشحالۍ او په دغه تېر شي. یوازې روژه ځان نه چې د خولې مطلب که نه شیشه به خورې نه کنټرول 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 د غوږونو کنټرول د سترګې کنټرول پوه شوې د هر د لاس کنټرول چاته ضرور نه رسېږي. مننه بس ډېرې خبرې مه کوه. ستانه مننه. پاپاق پاپي پاق پاق پاپي پاق پاق کنټرول لیدونکو خپرونه پای ته رسېږي. تر بیا زه سراج الدین پژواک مشفق الله صمیم او صفي الله همدرد د کیمرې برخه کې الهام ودي الهام ملته ښې چارې ښه وخت د الله په امان. د سرو زرو پکې خښتې لګوو د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګوو په ښکلې اسلامي مینا وطن آبادوو په ښکلې